د پېښور میوزیم د خیبر پښتونخوا له مهمو تاریخي ځایونو څخه یو دی. دلته د سیمې د زرګونو کلونو تاریخ او تمدن خوندي ساتل شوی دی. د ګندهارا د دور مجسمې، لرغوني سکې، وسلې او نور قیمتي اثار هر ورځ کورني او بهرني سېلګر ځان ته راکاږي. زه ډیره خوشاله یم چې دلته راغلی یم. زه له هانګ کانګ څخه پېښور ته راغلی یم چې په دې میوزیم کې د بودا لرغوني مجسمې له نږدې ووینم. ما د بودا د تاریخ په اړه په کتابونو کې ډیر څه لوستي وو، خو اوس چې دا مجسمې په خپلو سترګو وینم داسې احساس کوم لکه یو خوب مې رښتیا شوی وي. دا ډېرې لرغوني مجسمې دي او په لیدو سره یې داسې احساس کوم لکه زرګونه کاله پخواني تاریخ ته چې تللی یم. لیدونکي وایي د دې اثارو لیدل یوازې د پخواني تاریخ ننداره نه ده، بلکې دا ورته ښیي چې په دې سیمه کې بېلابېل کلتورونه، مذهبونه او تمدنونه څنګه له یو بل سره تړلي پاتې شوي دي. څیزونه دي دلته که نه، د خویږو ګورې، د څریوالولو ګورې، د مختلفو ځایونو د هغه ځای اثار قدیمونو نه چې کوم څیزونه راوتلي دي هغه دلته چې دی نو محفوظ کړی شوي دي. بل دا یو ښه څیز په دې کې دا دی چې لکه څونه زمونږ هم مشران دي او دغه دي د هغې مختلف نوادرات چې کوم دي هغه موجود دي دلته. خطاطي د اسلامیک آرټ دی پکې او دغه شانتې لکه کوم چې بود سره تهذیب تېر شوی دی د هغې هغه اثار او د هغې هغه چې کوم مجسمې دي وغیره هغه ټول دلته چې دی نو محفوظ دي. نو دلته چې راشي یو مکمل داسې یو څیز به تاسو میلاو شي لکه پوره خیبر پښتونخوا یا پوره ګندهارا تهذیب چې کوم هغه به ورته په دې یو ځای کې میلاو شي. د میوزیم چارواکي وایي دلته په زرګونو لرغوني اثار خوندي دي او د پام وړ برخه یې د ګندهارا د تمدن سره تړاو لري. د دوی په وینا د تاریخي اثارو ساتنه او د کورنیو او بهرنیو سېلګرو راجلبول د میوزیم له مهمو کارونو څخه دي. پېښور میوزیم سره چې کوم دی د دنیا د ټول نه غټ کلیکشن دی د ګندهارا آرټ. دا د دنیا واحد میوزیم دی چې پای کې د بودا لایف سټوري کمپلیټ ده چې د پری برث سټوري نه والا برث سټوري او اپ ټو ډیث چې کوم دی مهاپرینیروان ورته وایي د هغې سټوري شته دی. پېښور میوزیم یوازې د لرغونو توکو د نندارې ځای نه دی، دا د دې سیمې د تاریخ، تمدن او کلتور ژوندۍ هنداره ده. هره مجسمه، هره سکه او هر اثر د تیر وخت یوه کیسه کوي. سلمان یوسفزی، شال نیوز، پېښور.